فیصله بدون له نفرت او بدون له کمزور زیاتی د بانک پر دیوال د هر څه د لوټلو وروسته لیکل شوې جمله وه چې د دغه غل لخوا په ډیر مهارت سره لیکل شوې وه د دغه بانک خزانه چې له 100 ټنو وزني وه او همدارنګه دیوالونه یې هم له درندې اوسپنې جوړ شوي وو. جوړونکو ته یې په دې خزانې دومره غرور و چې حتی په دې خزانه کې هیڅ کوم سکیورټي الارم هم نه و نصب کړی، ځکه دې ته به یې نه ماتېدونکې خزانه ویله. د دې د جوړونکو غرور خو هله مات شو کله چې د غلو یوې ډلې یو ماسټر پلان جوړ کړو او د پوره 28 ساعتونو لپاره یې له سکیورټي او پولیسو څخه ځان پټ وساتلو پر دغې خزانې کې. د راز ټي وي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. زه هغه ورځ ته په کومه ورځ چې د نړۍ تر ټولو ستره غلا شوې وه، دا په کال 1990 د جولای و، د دوشنبې د ورځې مر راختلی و او د فرانس ښار په منځ کې د سوسایټي جنرال بانک مامورین راتلل شروع شوي وو. دا بانک تر دغه ورځې پورې له ټولو سکیور او تر ټولو قوي خزانې درلودونکی بانک و. وشول څه داسې چې د بانک مامورین د معمول پر څیر د خزانې خلاصولو ته ورغلل. د یوه ډیره درنده دروازه وه په کومه کې چې ډیره سخته پیچلې او قوي تاله لګېدلې وه. دوی د دروازې کوډ یا رمز وهلو مګر دروازه نه خلاصېدله. نو دوی فکر کولو چې دا د تل پر څیر نه خلاصېږي، ځکه دا یوه ډیره درنده دروازه ده او د وزن له امله به اکثره وخت نه خلاصېدله. نو دوی د دروازې جوړولو کمپنۍ ته زنګ ووهلو، هغوی راغلل مګر د هغوی ټولې هلې ځلې ناکامه شولې. خبره اوس نوره هم سختېدله، ځکه مشتریان هم په ډیرو دول او خبره په کرا کرا خپرېدله چې دا د بانک حیثیت ته ضرري وه. نو دوی د 3 ساعتونو څخه وروسته فیصله وکړه چې د خزانې په دیوال کې باید یو سوری وشي تر څو وګوري چې آخر دا دروازه د څه له امله بنده ده. نو د یو قوي ماشین په واسطه یې په دیوال کې یو وړکی سوری جوړ کړو او داخل یې چې وکتل نو دوی ټول حیرانه شول، ځکه د خزانې داخلي دروازه په ویلډینګ بنده شوې وه چې دا د دوی لپاره ډیره حیرانونکې وه، ځکه خزانې ته د ورننوتلو لپاره بله هیڅ کومه لاره نه وه بغیر له دروازې او په دیوالونو هم کوم د زور نښه او نښان نه و موجود. نو دوی په دې وپوهېدل چې په داخل کې حتما یو څه شوي دي. نو دوی فیصله وکړه چې باید داخل ته ورننوځي. نو د دې لپاره یې په دیوال کې سوری کول وغوښتل. دا کار دومره اسانه هم نه و، ځکه دا یو قوي دیوال و او په منځ کې یې اوسپنه هم کارول شوې وه. خیر اخر هم له ساعتونو زحمت وروسته یې په دیوال کې یو څه لاره جوړه کړه. کله چې ورننوتل نو ګوري چې ټولې پیسې او بکسونه لوټ شوي وو او تر ټولو جالبه خبره دا د خزانې پر دیوال دغه لیکل شوې جمله وه چې د دې انګلیش ترجمه ده without arms, without hate and without violence. په دغه وخت کې د بانک مامورینو د خزانې پر لاندې برخه کې یو تونل ولیدو او نور یې دغه کار پولیسو ته پرېښودلو چې تر دغه وخته را رسېدلي ول. غلو له خزانې پیسې او د سرو زرو خښتې او د 400 څخه 400 بکسونو څخه یې ډېر قیمتي شیان وړي وو. کوم تونل چې دوی ویستی و هغه د ښار د ټولو غټ د اوبو لښتي ته وتلی و. هلته پولیسو ته ډېر ثبوتونه پر لاس ورغلل چې پکې ډېر سامان آلات او همدارنګه 28 د ګیس ډبې موجودې وې په کوم باندې چې غلو د ویلډینګ آله چلوله. یوازې دا نه بلکې په لښتي کې د هوا لپاره هم سیسټم موجود و او د 1 کیلومتر په اندازه د برق لاین هم پروت و. دا غلا د 20 میلیون ډالر وه چې د دې اوسنی ارزښت 110 میلیون ډالر کېږي. دا یوازې د سلیزې تر ټولو غټه غلا نه وه، مګر د پولیسو دغه پلټنې ته هم د سلیزې تر ټولو سترې پلټنې درجه حاصله ده. خیر دا خبره اوس په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه. د بانک عزت او شهرت ته خو یې ښه ضرر رسېدلی و. نو بانک د دغې غلا د معلوماتو ورکوونکو ته د 2.5 لکه ډالرو انعام هم وټاکلو. د فرانس د پولیسو لپاره هم د افسوس ځای و، ځکه دوی هیڅ دغه غلا نشول معلومولی. تر راتلونکو څو میاشتو لپاره یې د کلي شاوخوا هر شخص وپلټلو او د بانک ټول مامورین یې هم وپلټل، مګر په هیڅ ځای کې هم د غلو کوم ثبوت پیدا نه کړو. د 3 میاشتو وروسته په اکتوبر 1990 کې پولیسو ته یو ډېر غټ ثبوت پر لاس ورغلو چې دا د غلو د ډلې یو غړی و چې د خپلې ګرلفرینډ په معلوماتو ورکولو باندې پولیسو ونیولو. اول خو یې هیڅ هم نه منل، خو کله چې پولیسو لږ څه غوړ را غوړ کړو نو هر څه یې په یو مخ وویل او د ډلې نوم یې ورته واخیستو. پولیسو ته د حیرانتیا خبره دا وه چې دا ډله د وړو غلاو لپاره مشهوره وه، مګر دومره غټه غلا دوی کړې چې دا خبره هیڅ چا هم نه منله. د دغه پلان ماسټر مایند یو بل څوک و. د انټرویو په منځ کې هغه شخص د یو کس نوم واخیست چې دا د دې غلا ماسټر مایند و، البرټ اسپاچاري. البرټ اسپاچاري نومې شخص په اصل کې یو فوټوګرافر و. کله چې پولیسو دا ونیولو نو دا له یو ځای هم غل نه معلومېدلو. ساده لباس، ساده ژوند او د ښار په یو کونج کې په یو وړکي کور کې اوسېدلو. کله چې د دې له همسایهو پوښتنه وشوه نو ټولو وویل چې دا یو ساده او خپل کار سره کار لرونکی شخص دی. هغه څه چې پولیسو او خلکو د ده په اړه ویل هغه له هغې څخه ډېر مختلف و چې دا په اصل کې و. اول خو هیڅ کوم جرم نه منلو، مګر کله چې پولیسو د دې د ښځې کور وپلټل نو هلته ورته سلا او چاودېدونکي توکي په لاس ورغلل. نو د دې په مرسته پولیسو البرټ ته وویل چې یا معلومات راکړه او جرم دې ومنه او یا هم ستا مېرمن زنداني کوو. نو د خپلې مېرمنې د ژغورلو لپاره یې هر څه ښکاره وویل او خپل جرم یې ومنلو. هغه د پولیسو پر وړاندې دا ومنله چې دا ماسټر مایند و د دې غلا. د پولیسو لپاره دا کیس نور په بندېدو و، مګر دا خو د دې لوبې پیلامه وه.
د البرټ په وینا د لومړی د بانک په خزانه کې یو بکس واخیست او هلته بتلو او د هغه ځای عکسونه به یې اخیستل. هغه په خپل بکس کې لومړی یو الارم کلاک کې خوستی و چې الارم یې د شپې ناوخته په ټیم کړی و. کله چې د شپې ناوخته الارم وغږید او هیڅ کوم عکس العمل د پولیسو او نورو سکیورټي لخوا ونه لیدل شو، نو دا پوه شو چې په دې کې هیڅ کوم سکیورټي شتون نه لري. له دې وروسته البرټ له ځان یو انجینر جوړ کړو او د ښاروالۍ دفتر ته ورغلو او د ښار ټوله نقشه یې راوویسته. د ښار د ټولو لښتیو سیسټم یې ولید او یو ځای چې د بانک سره نږدې و انتخاب یې کړو. کله چې مطالعه کړو نو 26 فوټه تونل ویستلو ته ضرورت و ترڅو د بانک خزانې ته ورننوځي. نو د دغه کار لپاره د ډیر کار ضرورت و. نو دې لپاره د ښار یو زورواکي یا مافیا والا ته ورغللو او خپل پلان یې ورسره شریک کړو. نو هغه هم ورته خپل کسان ورکړل او کار یې شروع کړو. دغه تونل ویستلو 2 میاشتې وخت ونیول ځکه چې دا کار بغیر له کوم ماشینه ترسره کېده. دغه کار یې ټول د شپې په وخت کې کولو ترڅو څوک خبر نشي. په دې وخت کې البرټ خپل پوره کوشش کولو چې د لښتي پورته سړک خواته هم کوم غږ ولاړ نشي. په 18 د جولای د شنبې او یکشنبې په شپې ناوخته خزانې ته اخر هم ورننوتل او تر راتلونکو 22 ساعتونو لپاره ښه په کرا او آرام سره یې غلا وکړه. چې دا د رخصت ورځ وه، د دې په منځ کې دوی هلته د غرمې او ماښامي ډوډۍ هم وخوړله او د تلو په وخت کې دغه مشهور الفاظ هم ولیکل. پولیسو البرټ اسپاچاري د قاضي پر وړاندې راوستلو او هغه خپل جرم ومنلو. هغه د څېړنو په وخت کې د غلا پیسې او پلان په یو ورقه په یو کوډ ورډز کې ولیکل او ویل چې دا ورقه به یوازې قاضي ته ورکوم او یوازې هغه به دا لولي. نو د دغه کار لپاره یې قاضي البرټ اسپاچاري خپل اتاق ته وغوښتو. البرټ اسپاچاري قاضي ته هغه ورقې ورکړې په کوم باندې چې د پیسو د پټېدو د ځای نقشه وه. قاضي لا نقشه لیدلې هم نه وه چې په دې وخت کې البرټ اسپاچاري له کړکۍ ټوپ کړ او د لاندې یو موټر پر سر یې ځان ور وغورځولو. کوم ځای کې چې د البرټ یو بل ملګری چې له مخکې ورته هلته ولاړ و د موټرسایکل سره او البرټ یې له هغه ځای وتښتولو او ځان یې د هر چا له نظره د یو جن یا پیري پر څیر غیب کړو. د پولیسو د ډیر زحمت وروسته هم دوی ونه توانېدل چې البرټ اسپاچاري پیدا کړي. د ډیرو کلونو وروسته د هغه یو انټرویو د اټلي په یو تلویزیون کې خپاره شوه چې په کوم کې البرټ ویل چې زما له وړکتوب د 12 کلنۍ څخه د خزانو سره ډیر شوق و او د دغه شوق د دغه خزانې په لوټلو ما پوره کړلو. داسې ښکارېدل چې د دغه ویډیو په واسطه د فرانس پولیس ځورول. له هغې وروسته البرټ څه شو چیرته ولاړو دغه راز تر اوسه همداسې راز پاتې دی. په 1989 کال کې البرټ ومړ. د هغه د مور په وینا چې وایي د دې د زوی مړی یو چا د دوی د دروازې مخې ته ایښی او نور تللی و. امید دی چې د راز ټي وي دغه ویډیو ستاسو د پام وړ ګرځېدلی اوسي. په کمنټس کې مو راسره نظر شریک کړئ چې راتلونکي ویډیو ته کومه موضوع انتخاب کړو. د خدای په امان.